هغه کومه جمله ده چې څومره یې صحیح ولیکي بیا هم غلط وي. بابرزي صاحب یو شعر و ځوانان د شهزادګان د هره پیغله لکه هوره قربان شم در نوره. په افغانستان کې یوه ولسوالي ده د هغه نوم اغوستل کېږي. نورستان بین نورستان خو نه اغوستل. سلامونه او نیکې هیلې د خیال نړۍ درنو لیدونکو راغلیو درې نور ته دغلته ملګري دي شاعران دي د دوی ځي خلکو سره به روغبړ کوو حال احوال به کوو د دوی منظرې ویډیوګانې به تاسو در خپروو تر پایه موږ سره اوسئ. درنو لیدونکو یو ځوان دلته ولاړ دی د سره به روغبړ کوو موږ سره اوسئ. سلام علیکم. وعلیکم په خیر علي. مننه. نوم مبارک دی؟ نوم یې مبشر دی د ننګرهار ولایت درېنو ولسوالۍ نه. ښه دا خو خبره ده چې بشیر جان هم دمدغه ځای دی. کور هم همدلته ده که ننګرهار نه دلته راغلی؟ کور هم خو ښار کې دی بس چکر راغلي وو ملګرو سره. دا دره نور ولې دومره ښایسته ځای دی؟ بس نو دا د الله په یو شان دی ښایسته یې پیدا کړی په تاسو یې رحم په موږ یې رحم کړی. هغه بابرزي صاحب یو شعر و ځوانان د شهزادګان د هره پیغله لکه هوره قربان شم در نوره. مبشر جان هم ماشاءالله همدغسې دی. مبشر جان موږ په خپرونه کې خلکو نه پوښتنې کوو یا به ټوکه وایي یا به جالبه خاطره یو شعر ته راته څه وایې؟ پوښتنه وکړي. هغه کومه جمله ده چې څومره یې صحیح ولیکي بیا هم غلط وي. هر څومره چې صحیح ولیکي بیا هم غلط بیا هم غلط همدا غلط غلط زنده باد. مننه مبشر جانه کور آباد. درنو لیدونکو دلته نور ملګري ولاړ دي سره به روغبړ کوو موږ سره اوسئ راځئ. سلام علیکم. ستاسو په نمایندګي به څوک غږېږي را سره؟ خلیل احمد. خلیل احمد سره به وغږېږي لږ ځای ما ته راکړه. سلامونه. وعلیکم سلام. نوم مبارک دی؟ سجاد خلیل. خلیل صاحب محترم د کوم ځای نه راغلي دلته؟ د جلال آباد ښار نه. چکر ته راغلي؟ او چکر ته راغلی. ساعت مو تېر شو؟ برابر. د دې ځای آب و هوا موسم څنګه و؟ ډېر مزېدار دی. ساعت مو تېر شو؟ ډېر برابر. د نننۍ ورځې مصرف چا وکړ؟ یاره زمونږ خو په انګلیش کې ورته مونږ وایو امریکن سیسټم هم ټول بس 50-50. دا هم راځي ځکه په یو ملګري بوج نشي. خلیل صاحب محترم موږ په خپرونه کې درې اپشنه ملګرو ته ورکوو. دغه اپشن انګلیسي کلمه به دا به نور نه یادوو یا نه درې یادونې کوو یا به ټوکه سړی راته کوي یا جالبه خاطره به وایي یا به شعر وایي او یا ترې پوښتنه کوم. نو ته به څه راته وایي؟ پوښتنه وکړه. پوښتنه وکړم. هغه کوم کور دی چې قلب دی کلي نه لري؟ هغه کوم کور دی چې قلب دی او کلي نه لري؟ هغه څه شی دی چې قلب نه لري؟ دا ذهن مې بېکار نه کوي. مننه. کور ودان تاسو څخه چکر. بس مننه. درنو لیدونکو بل یو ملګری دلته راسره دی څخه به پوښتنه وکړو چې د کوم ځای نه راغلی. سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. نوم مې محمد هارون ده د نغلو کلي یم او دلته راغلي چکر ته درېنور ته. ښه منظره ده او بس ملګري م دي راغلو چکر ته. ساعت مو تېر شو؟ انشاءالله ښه ساعت تېر شو. ماشاءالله ښه ځای ده شین ځای ده. د دې ځای مېوې کومه مېوه دلته کېږي؟ شفتالو کېږي توت کېږي نور همدغسې مېوې نور هم کېږي. نو زه په خپرونه کې خلکو نه درې اپشنه ورکوم یا به شعر راته وایي یا به ټوکه کوي یا ترې پوښتنه کوم. شعر خو به راته نه یاد خو جالبه خاطره کوي هغه هم ښه راځي. یاره داسې بچیانۍ نو لکه چې پوښتنه در راځي چې پوښتنه درنه وکړم. یاره څه ووایم نو پوښتنه ته به لاړ شو. د افغانستان د یو ولسوالۍ نوم دی اغوستل کېږي. کوم یو؟ کوم ولسوالۍ؟
په افغانستان کې یو ولسوالي ده د هغه نوم اغوستل کیږي. نورستان به وي. نورستان خو نه اغوستل کیږي. لږ سوچ پرې وکړه. ونه شوه نه والا کور ودان. خیر اوسې. مننه. ښه چکر ته است. خوشحاله اوسه. خوشحاله اوسه. درنو لیدونکو باران هم شروع شو خو دلته یو ملګری په لاس راغلی فکر کوم چې دا راته ترنم کوي. سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارمان صاحب محترم تاسو ته هرکلی وایي چې له تاسو څخه مننه کوو چې زموږ کلي ته راغلی او د درې نور ښایستونه مو مینهوالو ته وړاندې کړي. مننه. کور آباد. ترنم خو راته کوي. ترنم خو به وبکړو. مهرباني. څه دروغ وایم رښتیا غېږ ته ونه رسېدم کوشش مې وکړو خو اشنا غېږ ته ونه رسېدم کوشش مې وکړو خو اشنا غېږ ته ونه رسېدم ژوندون تېرېږي خو په سخته ناروا تېرېږي ژوندون تېرېږي خو په سخته ناروا تېرېږي خبره دا ده چې روا غېږ ته ونه رسېدم کوشش مې وکړو خو اشنا غېږ ته ونه رسېدم کوشش